تیار نه یار ماري چې زما د سترګو پټېدو نه بس بخت ته پجار زما د مینې اعلان کې وطنا سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو به ډېر فلمان تاسو کتلی وي. په هغو فلمانو کې په دا اوسني وخت کې یو فلم شاهد عثمان صاحب جوړ کړي، جانان. په دې جانان فلم کې شاهد عثمان صاحب له ډېرې زمانې بعد کامیډین کردار ور واچولی، یعنی په دې فلم کې کامیډي کردار شاهد عثمان صاحب اچولی و. ګرانو کتونکو، د پښتو په فلم کې له ډېرو برخو سره کامیډي ډېره ضروري ده. زما پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو ډېر زبردسته کامیډین، یو ډېر بهترینه فنکار ناست دی چې د دې فنکار نوم دی مقرب خان. د مقرب خان پر فن او پر ژوند باندې له سره تفصیلي مرکه کول غواړو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. عظیم بھائی، ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زما تپوس لرالی. مقرب خانه، دا ما ته ووایه چې ته دا ټیلی فلمانو ته څنګه راغې؟ زه خو د 1982 نه پروګرامونه کوم د ریډۍ کې، او د داو چورنګۍ نه به خلک موږ له پروګرام له راتلو، زموږ به هغه پروګرام هغوی کتو او ډېر عوام به زموږ ډرامې له راتلو. کم از کم 4-5 هزار خلک به له راتو او د ویلن کردار به ما له راکو. تر اوسه پورې به د په څومره ډرامو کې کار کړی وي؟ کم از کم چې 250 ډرامو کې ما کار کړی دی او ویډیو کیسټې مې جوړې کړل دي، خو لکه بندې پرتې دي. په دې ټولو ډرامو کې بهترینه ډرامه کومه یوه ده؟ په ټولو ډرامو کې بهترینه ډرامه چې ده که نه، هغه ده چې ستا په مینه کې رسوا شوم. ډېره ښکلې ډرامه ده. په هغې کې د جینۍ پلار کردار مار کړی او عوام ډېر خوښ کړی دی. په 250 ډرامو کې د کردارونه ادا کړي دي. په دې ډرامو کې د صرف د پلار کرکټر ادا کړي دي که د نور کرکټران هم شته؟ پلار کردار مې پکې هم کړی دی او د کامیډۍ رولونه مې پکې هم کړي دي. خو عوام لکه ډېر وایي چې یاره ته د ویلن کردار کوه، خو د مخکې نه لکه اډر راځي چې بای ته د کامیډۍ کې لګې او کامیډي تا سره ډېره خوند کوي. تر اوسه د داسې کرکټر ادا کړی دی چې ته په هغه ټیلی فلم کې منشي یې؟ او د پنځیب ډرامه کې ما د منشیتوب رول ادا کړی دی او عوام لکه ډېر خوښ کړی دی. کم از کم 1 کال وچلې دا ډرامه. پخوا به فلمان و، په هغو فلم کې چې به د منشي کردار و، هغه منشي به ګډوډي ډېره کوله په حسابو کتابو کې، یعنی ایرو به ویلن سره جنګولو. تا داسې کار پکې کړی دی، جنګولی دی دې سره؟ ولې مې جنګولې نه دی. ایرو او ویلن چې دی، ویلن به ما ته ووایي چې ورشه خان ته ووایه چې بای زما دا ځمکه ما ته حواله کړي. ما وایي ټیک ته خان، زه هغه پسې راشم، هغه خان ته ایرو ته وایم چې بای ته دا چلو که خان غوښتی، هغه لاړ شي، بس هغه خان سره خبرې مبرې اترې وکړي او بس زه لږ هلته تیلې ورته کړم. په پخوانیو فلمانو کې داسې اداکار چې ستا تر ټولو خوښ وي، هغه څوک دی؟ زما د فلمونو په اداکار کې چې دی که نه، نعمت سرقدي خوښ دی او بدر منیر مې خوښ دی او لیاقت میجر مې خوښ دی چې هغه ډېر ښکلي فنکاران دي. یو مې سیلی خان خوښه ده چې کردارونه ډېر ښکلي کوي. په دې ټولو فنکارانو کې د یو فنکار بهترینه ډایلاګ خو موږ ته ووایه. دا نعمت سرقدي ډایلاګ په درته زه ووایم. نوم مې کوپړې خان دی، ظلم زما ایمان دی او نکو زما شیطان دی. د دې فلم نوم څه و؟ د دې فلم نوم دی لور دی بالا. نعمت سرقدي چې دی که نه، زما ډېر خوښ دی. نو په دې وجه ده که د هغه ایکټینګونه هر څه زه کوم او دا چغه مغه چې دی که نه، دا د شوکت چیمه واخمه. کم کار چې دیو نه پاتې شو، هغه به اوس زما پیشو کوي. مقرب خانه، په عام ژوند کې د کاروبار روزګار څه دی؟ بعد کاروبار مې دا دی چې بس کار مار میلونو میل کوي، کار کوم نو چې کله اتوار پر فارغه شم که نه، بیا د ملګرو سره ځم پروګرامونه کوم، سیله تفریح مو کوم، پروګرام هم جوړ کوم سره. کور کلی د چېرته دی؟ یاره کلی خو زمونږ بونیر دی. بچیان مچیان دې شته او که دی نشته؟
نه واده ماده مې مخکې کړی خو لکه بدل مدل شو که نه نه بدل لکه مونږ باندې لکه خران نغی بس هغه کور زمونږ بیا وران شو اوس واده ماده مې نشته لکه شان آزاد ګاډی ما کور دې څنګه وران شو پوه نه شو بس خلافات پکې جوړ شو مور مې مړه شوه پلان مې مړ شو او رشته مشته لکه زمونږ ختمه شوه او اوس لکه آزاد ګاډی ګرځم د واده شوق دې شته اوس که دی نشته او ولې واده شوق مې شته خو نن سبا کرنسي مننسي نشته جیب مې خالی دی نن سبا تا ته پته چې سونه مونه کم ځای ته رسېدلې ده 2,80,000 که په سو باندې توله ده 2,00,000 روپۍ باندې سونه ده نو هغه سونه به ته کوې نو بیا به پې واده ماده کوې که نه نن سبا خو بغیر سونې نه تل څو ښځه درکوم نه ما لکه چا سرکاري ښځه راکړه که نه هسې او ځمکه یې ورسره مي او کور ورسره مي په قربان یې زه کوم اوس زه غریب یم ما سره دومره پیسې کم دي چې زه پې واده وکړم ډېر غټ ډیمانډ ده نه دی ډیمانډ مې غټ نه دی وړي کې ډیمانډ دی څنګه غټ ډیمانډ دی نن سبا خو چې په چا باندې تر اثر وشي که نه لاس پې کېږي نو واده والا هم ورکړي او کور والا هم ورکړي یا دا کور ستا په نوم کومه لور بدل هم درکړمه او داسې خلک پکې هم شته که کتونکو کې یو داسې سرمایهداره کس میسج ماته وکړي او ووایي چې مقرب خان ته د رشتې دپاره پیسې زور کوم ته په دې کې څه وایې بس په قربان چې پیسې راکوي نو بس الله بسم الله واده ورسره کومه تیار ناسې ما مقرب خانه په فلمانو کې خو ډېرو جنکیو د خپل فن مظاهره کړې ده په پخوانیو فلمانو کې هم او په نوو کې هم په پخوانیو او نوو فلمانو کې ستا تر ګردو د خوښې جنکۍ کومه یوه ده کومه زړه فنکاره چې ده که نه هغه یاسمین خان ده او یاسمین خان چې ده که نه هغه ډېر ښکلی اداکار و اداکاري به هم ښکلې کوله کردار به هم ښکلی کو د ډمې کردار هم هغه یې کړلی د مور د پلار کردار هم هغه یې کړی دی ډېر ښکلی کردار یې کړی او د هغې کردارونه زما لکه هغې ته سلام دی مقرب خانه د نعمت سره دی له ډایلاګ څخه ما سیوا بل یو داسې فنکار ډایلاګ چې ستا تر ګردو خوښ وي دا نعمت سره دی یو فلم دی ابې خیاطو او هغه فلم لکه ډېر ښکلی چلېدل دی او ډېر عوام خوښ کړی دی وایي بشملي هر دم خوشحاله لاړ شئ او زما پسې یو دوه دمزات راغل دي د خاورو سره خاورې کوي خو دا راته وایم واپس که رالې د ستاسو نه به بیا یو کس نه به بیزه جوړه کړم د بلې نه به ګټه جوړه کړم او لاړ شئ د پرستان نه یو ماله ښاپېری راولئ چې ما ته وګډېږي چې زما زړه خوشحاله کړي الهو د زړه ارمان دې څه دی زما په زړه باندې دا ارمان دی عظیم خان بھائی چې نن سبا منګهي ده که نه او پیسې میسې هم ما سره نشته دویم چې ما سره پیسې هم لګې راشي که نه کور مې مودان شي واده مې وشي که نه او زه وایم چې زه هم لکه یو سرمایدار سړی جوړ شم او ښه ښکلی لکه کاروبار شروع کړم او ځان له ښه ښکلی چلوم نو کمې پورې به زه دا غریبي کوم واده به کوم خو چې ښکلی کور راته میلو شي ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و مقرب خان چې د پر فن او پر ژوند باندې تاسو سره خبرې اترې وسوې تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست د خدای پامان